بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، څنګه یاست؟ په دې هیله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او خپل درسونه مو د تل په څیر بیا هم په منظم شکل سره تعقیب کړئ. راځو خپل درس ته راګرځو. زموږ او ستاسو د تیر درس موضوع څه وه؟ زموږ او ستاسو د تیر درس موضوع توان وه او همدارنګه په ورځني ژوند کې د توان له مفهوم څخه استفاده کولو چې موږ او تاسو په تیره موضوع کې توان وپېژندئ چې توان څه ته ویل کیږي او کومو مسایلو کې موږ او تاسو د دې توان نه استفاده کولی شو. موږ او تاسو په دې څپرکي کې د کار او د انرژي په اړه خبرې وکړې، البته په تیر څپرکي کې یعنی په دریم څپرکي کې موږ او تاسو د کار، انرژي او توان په اړه خبرې وکړې. موږ او تاسو کار او انرژي وپېژندله، نو په د دې دپاره چې هغه توان هم پېژندلی مې نو موږ او تاسو په توان د تعریف کې داسې وویلې چې کله موږ او تاسو یو کار سرته رسوو نو هغه د کار سرته رسولو دپاره چې ته اړتیا لرو، وخت ته اړتیا لرو، یعنی یو مقدار وخت هم په دې کې په مصرف رسیږي. نو کله چې دا د وخت افاده هم ورسره اضافه شي نو دلته موږ او تاسو بیا د څه شي مفهوم رامنځته کوو؟ د توان مفهوم رامنځته کوو. یعنی په داسې ډول سره موږ او تاسو وایو چې ځینې وختونه دوه کسان که چېرته شتون ولري، یو تن همغه کار په ډېر کم وخت کې سرته رسولی شي، خو دویم تن بیا همغه کار په ډېر وخت کې ترسره کوي. نو دلته بیا موږ او تاسو وایو چې د کم یو توان زیات دی او د کم یو د توان د دې کار په مقابل کې کم دی. نو د دې له امله بیا موږ او تاسو توان په داسې ډول تعریف کوي چې ترسره شوی کار، یعنی هغه کار چې ترسره شوی وي، دا ترسره شوی کار د وخت په واحد کې د توان په نامه باندې یادېږي. او همدارنګه د توان دپاره مو فرمول هم درلوده چې توان مساوي کېږي ترسره شوی کار پر د کار د سرته رسولو وخت. او همدارنګه لکه څرنګه چې هر کمیت موږ او تاسو وایو چې د اندازه کولو دپاره واحد لري، نو د توان دپاره هم واحد لرو چې دا واحد هم یو فرعي واحد و چې موږ او تاسو د ترسره شوي کار او همدارنګه د کار د سرته رسولو د وخت نه لاسته راوړو چې دا څه وه؟ په ژول پر ثانیه وله، چې ژول پر ثانیه ته هم موږ او تاسو وویله چې دا کولی شو په چیش سره وښیو؟ په واټ سره یې وښیو. او د واټ په اړه مو هم ولوسته چې 1000 واټه مساوي د څو کیلو واټه سره کېږي؟ د 1 کیلو واټ سره مساوي کېږي. او بل مو د په ورځني ژوند کې د توان له مفهوم څخه استفاده کول وویله. موږ او تاسو وویله چې د توان مفهوم که هغه یو سړی او یا هم که یو ماشین وي، د کار ته رسولو د سرعت د ښودلو او یا هم د انرژي د تولید او یا مصرف د سرعت د تعینولو لپاره د مشخصو وسایلو نه څه کولی شو؟ استفاده کولی شو او ګټه ترې اخیستلی شو. نو په دې هیله چې تاسو دریم څپرکي کې ستونزه ونه لرئ، راځو خپله نوی څپرکی یعنې څلورم فصل پیلوو چې موږ او تاسو په دې فصل کې په ټوله سره موږ او تاسو په فشار باندې خبرې کوو چې فشار څه ته وایي، یعنې د فشار په اړه موږ او تاسو غږیږو چې دا خپله فشار څه شی ده. په روزمره ژوند کې موږ او تاسو کومو مسایلو ته فشار ویلی شو. نو ټول موضوعات چې په دې څپرکي کې دي هغه به البته ټول د فشار په اړه وي. نو مخکې د دې نه چې موږ او تاسو هغه د فشار علمي تعریف ته راشو، لومړی هغه خپل روزمره ژوند کې د فشار کلمې سره موږ او تاسو اشنایي لرو، بلدتیا لرو چې موږ او تاسو پوهېږو کومو ځایونو کې موږ او تاسو د فشار کلمه استفاده کوو. د دې دپاره چې هغه د فشار موضوع ستاسو ذهن کې په ښه شکل سره کینی، زه به تاسو ته لومړی یو څو مثالونه ووایم چې تر څو دا مثالونه ستاسې د دې سبب وګرځي چې تاسو بیا دا درس په ښه شکل زده شي. د مثال په ډول تاسو طبعا واوره کې ګرځېدلي یاستئ. کله چې د واوره کې زه نو هغه وخت چې تاسو هوار او پلن بوټونه مو اغوستي وي په پښو وي، نو هغه وخت تاسو په واوره کې د پښې ډېرې زیاتې ننوځي. او یا که چېرته چې هغه وخت چې پونده لرونکی، یعنی کوم بوټان چې پونده لري، پونده لرونکي بوټان مو پښو کړي وي، نو هغه وخت بیا ستاسو پښې ډېرې په واوره کې ننوځي. یعنی طبعا تاسو لیدلي د هغه بوټان چې هوار وي، نو هغه وخت ستاسو پښه په واورو کې ډېره کمه ننوځي. خو کله چې دا پونده لرونکي بوټان مو اغوستي وي نو په پښو وي، نو په هغه صورت کې ستاسو پښه ډېره زیاته په واوره کې ننوځي. نو دلته موږ او تاسو باید د دې علت وڅېړو چې علت یې څه دی، چې کله موږ او تاسو هغه بوټان چې هوار بوټان مو پښو وي هلته په واوره کې کم ننوځي، خو کله چې پونده لرونکي بوټان پښو کړو نو ډېر زیات په واوره کې ننوځي. او یا همدارنګه که چېرته یو بل مثال په نظر کې ونیسو، مثلا هغه بکسې جوړونکی یا حلبي ساز چې ورته وایي، دا د کار په وخت کې د لرګي د څټک نه ګټه اخلي. یعنې کوم څټک نه ګټه اخلي؟ د لرګي د څټک نه. نو تاسو کولی شئ ووایئ چې ولې د لرګي د څټک نه ګټه اخلي؟ نو دا او دې ته ورته نور مثالونه د مثال په ډول
کله چې تاسو په توشک باندې څملی دا توشک باندې چې څملی طبعا هغه وخت تاسو لیدلی دا توشک لږ څه شی کېږي ښکته کېږي یا لږ یو څه ننوځي خو کله چې تاسو په توشک باندې ودرېږئ نو په هغه صورت کې چې تاسو ودرېږئ نو پښې مو په توشک باندې شی کېږي نورې هم ژورې ځي نظر دې ته چې کله تاسو په توشک څملی هغلته توشک ننوځي خو کله چې ودرېږئ نو دا د پښو قسمت کې مو دلته د پښې مو په توشک کې ډېرې زیاتې ننوځي یا ډېرې زیاتې ژورې ځي نو دلته که چېرته د تاسو ټولو مثالونو ته متوجه شئ موږ او تاسو ځینې مشترک عاملونه کولی شو په دې کې پیدا کړو چې دې مشترک عامل ته که چېرته موږ ووایو چې ځینې وختونه هغه یو قوه هم واردېږي په دلته او علاوه د دې نه دا سطحه هم ورسره اضافه کېږي یا مثلا بل مثال په نظر کې ونیسو دا لوګري چې کله خپله لو کوي هغې وخت کې دوی دا خپل لور چې شی کوي تیره کوي نو اوس دې ټولو مثالونو ته که موږ او تاسو راوګرځو د مثالونو ته وګورو په دې کې یو مشترک عامل شته دی هغه چې شی دی یو د قوې واردېدل دی او بل هم دا سطحه ده د بیرته هماغه لومړني مثال ته راګرځم چې که چېرته موږ او تاسو لومړنی مثال په نظر کې ونیسو هماغه د موږ او تاسو وویل د بوټ مثال مو ورته ورکړه چې که چېرته موږ او تاسو په واوره کې ځو او هوار بوټونه پښو کړي وي نو طبعا دا بوټ باندې هم شی کېږي قوه واردېږي د پښې له لوري نه چې په ځمکه باندې ننوځي او دا بوټ که چېرته هوار وي نو دا پښه کمه پر ځمکه باندې په واوره کې ننوځي یعنې دا د بوټ هواروالی چې شی شو د دې سطحه لویه شوله خو کله چې موږ او تاسو ووایو چې دا بوټ یوازې پونده لرونکی بوټ پښو وي نو د دې هغه پونده لرونکی بوټ نو هغه صورت کې دا د بوټ سطحه چې شی شوه کوچنۍ شوه نو کله چې سطحه کوچنۍ شوه هغلته ځمکه کې ډېر زیات ژوروالی رامنځته راغی نو اوس دې ته موږ او تاسو بیا دې مثالونو ته وایو چې دا ټول مثالونه چې قوې او سطحې سره ارتباط لري یا تړاو لري نو دې ډول کمیت ته بیا موږ او تاسو څه ډول کمیت ویلی شو فشار ویلی شو یعنې دلته په دې ټولو کې موږ او تاسو وویلې چې دا فشار چې شی دی د قوې سره ډېره زیاته نږدې یا مستقیمه اړیکه لري یعنې کله چې قوه ډېره شي نو هغه فشار هم ډېرېږي لکه چې مثالونه مختلفه مثالونه درته درکړه هغه که چېرته په توشک څملاستل وي یا د لور تېر کول وي یا هم د بوټانو وي یا هم د حلبي ساس چې د لرګي د څټک نه ګټه اخلي دلته ټولو کې که چېرته هر څومره قوه ډېره شي نو هغه فشار هم ورباندې ډېرېږي خو دویمه موضوع چې موږ تاسو د سطحې وویله خو که چېرته سطحه زیاته لویه وي نو هغه فشار کم ورباندې واردېږي یعنې هماغه د توشک مثال ته راوګرځو کله چې تاسو په توشک څملی نو طبعا ډېره زیات هڅ شی کوئ نیسئ نو هغلته هغه فشار په دې سطحې باندې کم واردېږي خو کله چې تاسو په توشک باندې ودرېږئ نو دلته د ودرېدو په وخت کې فشار پر البته فشار په توشک باندې چې شی کېږي ډېر واردېږي نو دلته بیا موږ تاسو وایو چې فشار له سطحې سره چې شی لري معکوسه یا سرچپه اړیکه لري یعنې د فشار په سطحې په زیاتوالي یا غټوالي سره فشار کمیږي او د سطحې په کوچنیوالي سره فشار چې شی کېږي ډېرېږي نو د دې مثالو ته په کتو سره بیا موږ تاسو فشار په داسې ډول سره تعریفولی شو چې فشار عبارت دی د قوې له هغه مقدار څخه چې د سطحې پر واحد باندې عموداً عمل کوي یعنې په لنډ ډول راګرځم بیرته تاسو ته دوباره تعریف وایم چې تعریف نه مخکې مې دلته تاسو ته مثالونه لیکلي دي چې په توشک څملاستل او ودرېدل چې هماغه حالت موږ تاسو بیان کړ په دواړو حالتونو کې په توشک باندې قوه واردېږي خو کله چې څملی تاسو په توشک څملی نو هغه وخت سطحه ډېره زیاته نیول کېږي نو توشک لږ ننوځي نو او که چېرته پرې ودرېږئ نو دلته هغه سطحه کوچنۍ شوه خو فشار ورباندې ډېر راځي او سطحه څه شی کېږي توشک ډېر ژور ستاسو پښې پکې ننوځي نو دلته وایي چې څه شی ورباندې وارد شو فشار ورباندې وارد شو لومړي حالت کې فشار کم ورباندې وارد شو دویم حالت کې فشار ډېر وارد شو او د لور تېر کول لور د دې دپاره تېر کوو چې موږ او تاسو هغه سطحه ټیشې شي ډېره وړه شي یا ډېره نرۍ شي تر څو هغه لوګري وکولی شي هغه خپل شی وکړي لو ورباندې ډېر په اسانۍ سره وکړي نو دا ټول د څه شي مثالونه دي د فشار مثالونه دي نو د دې له امله بیا موږ تاسو وایو چې دا داسې یو کمیت دی چې د قوې او سطحې سره تړاو لري نو دې کمیت ته بیا موږ تاسو فشار وایو نو فشار له قوې سره مستقیمه اړیکه لري او که چیرې د تماس سطحه لویه وي نو فشار کمیږي خو که فشار د تماس له سطحې سره بیا څه شی لري معکوسه اړیکه
لري. نو فشار د دې له مخې نه بیا داسې تعریفوو چې فشار عبارت دی د قوې له هغه مقدار څخه چې د سطحې په واحد باندې چې کوي عموداً عمل کوي، یعنی په عمودي ډول باندې دا عمل کوي ورباندې. نو اوس چې موږ او تاسو فشار وپېژندو، فشار د اندازه کولو دپاره هم لکه د نورو کمیتونو په څېر موږ او تاسو باید یو فورمول ولرو چې تر څو هغه د فشار مقدار لاسته راوړو او د دې دپاره باید یو واحد ولرو. نو اوس موږ او تاسو که چېرته فشار د انګلیسي توري په پی توري سره وښیو، یعنې موږ او تاسو لیکو چې پی مساوي د چی سره ده، یعنی فشار، او قوه هم موږ او تاسو مخکې د چی سره ښودلې وه، د اف سره مساوي ښودلې وه. نو وایي چې که چېرته قوې ته اف ووایو او سطحه موږ او تاسو د چی په کم توري سره وښیو، د اس په توري سره وښیو، نو موږ او تاسو فشار دپاره څه ډول فورمول لیکلی شو؟ نو لیکو چې پی مساوي ده قوه پر چی شي اف پر اس، یعنی دا قوه عموداً پر چی شي باندې عمل کوي؟ پر سطحې باندې عمل کوي. دلته مې تاسو ته مثال هم لیکلی دی چې که چېرته موږ او تاسو دلته دا چی ولرو، یو سطحه ولرو، دا خپله چی ده یو سطحه ولرو او په دې باندې دا قوه عموداً عمل وکړي، نو دلته چی رامنځته کېږي؟ فشار ورباندې رامنځته کېږي. نو د دې له امله موږ او تاسو د فشار دپاره فورمول وایو چې پی مساوي اف پر اس. اوس دا فورمول چې موږ او تاسو ولیکه، کولی شو د دې له مخې نه د دې واحد هم لاسته راوړو، یعنې واحد یې په داسې ډول لاسته راوړو چې موږ او تاسو قوې دپاره واحد چی لره؟ نیوټن. نو لیکم چې نیوټن، او د مساحت یا سطحې دپاره واحد چی لرو. په تېرو ټولګیو کې موږ او تاسو د سطحې واحد زده کړی و، پېژندلی هم دی چې سطحې دپاره واحد چی ده؟ متر مربع. نو نیوټن پر متر مربع کولی شو دا په یو لنډ شکل سره یو بل نوم هم ورته ورکړو. نو اوس دلته موږ او تاسو د دې واحد لاسته راوړو د فشار واحد چې نیوټن پر متر مربع دی. لکه څرنګه چې موږ او تاسو د نورو کمیتونو دپاره هم په لنډ شکل سره یو نوم ټاکه، نو کولی شو د دې فشار دپاره هم د نیوټن پر متر مربع پر ځای یو بل واحد ورته وټاکو. خو دا واحد موږ او تاسو د چی له مخې ورته ټاکو؟ دا فشار چې کوم عالم پیدا کړی و چې د فشار په اړه معلومات ترلاسه کړو، نو هغه پاسکال و. نو موږ او تاسو کولی شو دا نیوټن پر متر مربع ته چی ووایو؟ پاسکال ووایو. نو پاسکال په چی شي باندې موږ او تاسو ښایو؟ د پی ای توري باندې ښایو، چون د دې دپاره د فشار او د پاسکال ترمنځ توپیر وشي، نو موږ او تاسو کولی شو چې پاسکال د پی ای په توري سره هم وښایو. نو اوس راځم یو مثال تاسو ته په دې اړه حلوم چې تر څو تاسو لا ښه ورباندې پوه شئ. موږ او تاسو یو مثال لرو، وایي که چیرې 20 نیوټنه قوه په یو جسم باندې چې د سطحې مساحت یې 0.2 متر مربع ده عموداً عمل وکړي، رامنځته شوی فشار په لاس راوړئ. نو دلته زه تاسو ته لیکم چې اف مساوي د څو سره ده؟ موږ او تاسو ته وویل شو چې که چیرې 20 نیوټنه قوه، یعنی قوه څومره وي؟ مساوي د 20 نیوټنه سره وي. او د سطحې مساحت هم څومره وي؟ د سطحې مساحت مساوي د 0.2 متر مربع سره وي. نو دا څومره فشار چې په دې سطحې باندې واردېږي عمودي ډول باندې، دا وایي چې کې په لاس راوړئ. نو موږ او تاسو د دې دپاره فورمول لرو چې پی مساوي اف پر اس. نو لیکم چې پی مساوي ده د اف یعنی قوې پر ځای څومره لرو؟ 20 نیوټنه. نو لیکو چې 20 نیوټن تقسیموو یې پر سطحې باندې. سطحه مو څومره ده؟ 0.2 متر مربع. نو لیکم چې 0.2 متر مربع. اوس کولی شو موږ تاسو دا 20 تقسیم په 0.2 باندې هم کړو، خو که چېرته غواړئ ډېر په اسانۍ سره هم کولی شي، یعنې په داسې ډول سره چون دلته اشاریه لرو چې اشاریې د منځه وړلو دپاره کولی شو موږ او تاسو صورت او مخرج د 10 سره چې کو ضرب کړو. چې کله موږ او تاسو د 10 سره ضرب کړو، نو دا چې کېږي؟ د اشاریه خلاصېږي. نو 20 ضرب د 10 مساوي د څو سره راځي؟ مساوي د 200 نیوټن سره راځي. او 0.2 ضرب د 10 مساوي د څو سره کېږي؟ مساوي د 2 متر مربع سره کېږي. نو اوس کولی شو 200 د 2 سره اختصار کړو، 1 2 2 1 2 2 او 2 صفرونه هم پورته کوو. نو دا مساوي د څو سره شو؟ مساوي د 100 نیوټن پر متر مربع سره شو. 100 نیوټن پر چی شي؟ متر مربع. نو دا 100 نیوټن پر متر مربع ته موږ تاسو چې وویله؟ پاسکال. نو کولی شم ولیکم چې دا مساوي د څو سره شو؟ مساوي د 100 پاسکال سره شو. یعنی پر دې سطحې باندې څومره فشار وارد شو؟ یعنی پر دې جسم باندې څومره فشار وارد شو؟ 100 پاسکال پر اندازه باندې فشار وارد شوی دی. نو دا هم زموږ ستاسو نننۍ موضوع وه چې د 4م څپرکي پایلو چې موږ تاسو وویله په دې څپرکي کې د فشار په البته دې درس کې د فشار په اړه وویلی چې
نو په داسې ډول یې تعریفوو چې فشار عبارت دی د قوې له هغه مقدار څخه چې د سطحې پر واحد باندې څه کوي عموداً عمل کوي. او د دې دپاره فرمول هم لرو چې پی مساوي اف پر اس چې دا مساوي د چی سره ده نیوټن پر متر مربع سره ده. واحد چې واحد موږ او تاسو کولی شو په پاسکال سره هم وښیو. نو دا هم زموږ او ستاسو نننۍ موضوع په دې هیله چې تاسو نننۍ موضوع نه یو څه زده کړي اوسي. وروستۍ برخه کې فعالیت راکړل شوی دی. دا فعالیت به ستاسو کورنۍ دندې ځان سره به دا فعالیت کور کې ترسره کوئ. نو که چیرته بیا هم پکې ستونزه لرئ کولی شئ ما نه کمنټ کې پوښتنه وکړئ. او که چیرې غواړئ د کتاب پی ډي اف ترلاسه کړئ نو د ویډیو ډسکرپشن کې لینک موجود دی د هغې ځای نه ترلاسه کولی شئ. زموږ ویډیو لایک او چینل مو سبسکرایب کړئ. د الله په امان.